د تختبۍ ورکینګ فوکس سکول طالب علمانو د خپل ملګري لایبه د قتل خلاف احتجاج کړی، سړک یې د ټریفک لپاره بند کړی. مطالبه یې کړې چې بې دردۍ سره وژلې شوې لایبه قاتلان دې سریعام پانسي کړی شي. تفصیل باخلو. هلته موجود خپل نماینده ملک رحمان تفصیلات را سره شریک کړئ. جی بالکل پرون د لسم جماعت طالبہ لایبه کوم چې نامعلوم ملزمانو لخوا په ډزو وژل شوې وه، د قتل خلاف د ورکینګ فورس ګرامر سکول طالب علمانو استادانو نن په مین ملکنډ روډ احتجاج وکړو او ملکنډ روډ یې تقریبا تر یوې غنټې پورې بند کو. دوی د انتظامیې خلاف سخت نعرې ووهلې. د دوی غوښتنه وه چې لایبه قتل کې گرفتار ملزمان د زر تر زره گرفتار کړي شي او هغه د کل عام پانسي کړي شي. یاد دې وي چې د لسم جماعت طالب علمه لایبه پرون مازدیګر ټیوشن لتله چې په لاره کې نامعلومه ملزمانو پرې ډزې کړې وې او هغه پټک مړ شوی وه. د سکول کوم طالب علمان دي استادان دي هغه دړکه ورکړې. که 3 ورځو کې دنه د لایبه په قتل کې ملوث ملزمان گرفتار نشو نو دوی به د احتجاج لړۍ غورځوي. د احتجاج په د مین ملکنډ روډ د هر قسمه ټریفک لپاره بندو. وروستو کوم مقامي پولیس انتظامی دي هغه او د سکول پرنسپل په شمول نور استادانو په منځ کې کامیاب مذاکرات وشو او روډ ټریفک لپاره کلاو کوجی. ډیره مننه ملک رحمان د تفصیلاتو راکولو.